السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترم هندوستانو، در هر څه مخکې زموږ د آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د घंटी نشان پر ووهئ او لایک یې کړئ چې هر څه مخکې زموږ په زړه پورې ویډیوې تر تاسو پورې در ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین، وزاره خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. ګرانو محترمین، وزار نن تاسو ته په دې باره کې ویډیو اپلوډوم چې موږ څنګه کولی شو چې د لاس په ذریعه باندې د موبایل د مخ د نوړه چې دا ور بند کو، یعنی سکرین ور کلپ کو او برته نوړه ور خلاص کړو. موږ څنګه کولی شو او هغه د کم اپلیکیشن د لارې څخه کولی شو، موږ څنګه کولی شو هغه دغه لارې چې خپل د موبایل د سکرین د نوړه د لاس په ذریعه باندې کلپ کړو. نو ګران دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو پروژګاه یعنې پلی سټور ته راځو. کله چې رالو په سرچ ځای کې به واو ټو انلاک سکرین پر دغه باندې دغه سپیلینګ به په سرچ کې. نو کله چې موږ ګران دوستان دلته به راسو، لاندې به راسو، نو ګران دوستان دغه اپلیکیشن دی، تاسو ورته وګورئ موج به باز یعنې صفحې نمایش خاموش. دغه اپلیکیشن به ګران دوستان موږ تاسو را ډاونلوډ کړو. په هغه انګلیش ته سرچ ووایي، خدای څه فارسي دغه خپله راځي. دغه اپلیکیشن چې مو را ډاونلوډ ګران دوستان، دغه اپلیکیشن لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې هم در کوم چې د وسایلو لپاره د وسایي چې تاسو په وسه او اسانه دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ. نو ګران محترم دوستان، ته راځئ نن وګورو چې دې استعمال وګورئ، دې استعمال څنګه استعمال کړو. نو ګران محترم دوستان، موږ تاسو ته چې رالو دغه اپلیکیشن ګوره ما را ډاونلوډ کړی، تاسو هم را ډاونلوډ کړئ او ناست به هم کړئ. د استعمالېدو چې مې درکړم ګران دوستانو، د موبایل را خلاص کړئ. کله چې مو دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ، هلته سټارټ هم لیکل شوی ګران دوستانو، او دلته دا شیان ورسره راغلی. د هر څه نه مخکې موږ تاسو راځو باید پر دغه واو ټو لاک سکرین پر دغه باندې به دغه به را خلاص کړو. پر دې ځای چې مو را خلاص ګران دوستانو، دلته دا صفحه موږ سره راځي، بهر دلته چې را خلاص دلته به اوکې ووهو. چې اوکې مو ګران دوستانو دې ځای ته راځي چې رالي، دلته فعال سازي لیکل شوی دی، پر دغه فعال سازي باندې به کلیک کړو. کله چې پر دغه فعال سازي کلیک ګران دوستان دا خلاص و، نو بیا وروسته موږ تاسو راځو پر سټارټ باندې به ووهو. کله چې مو سټارټ باندې وګران دوستان نور نو تاسو راځي، موږ تاسو په کمرې ته ولاړو، په بل موبایل کې نور کار په بل موبایل کې ځینې اخو. نو ګران محترمین دوستان، ته راځئ بل کمرې ته ورواړو. نو ګران محترمین دوستان، تاسو ورته وګورئ، موږ تاسو ته هر څه مخ دلته باید راځو دا صفحې ته چې رالو. دلته چې رالو ګور دوستان، دلته دا واو ټو لاک سکرین دا چې موږ خلاص کړي، بیا به هلته سټارټ باندې به کلیک ووهو. کله چې پر سټارټ باندې کلیک وکړو ګران تاسو ورته وګورئ واو ټو سکرین دا خلاص و. دا چې را خلاص و، بیا ګران دوستان دلته موږ تاسو ورته راسو دلته صفحې ته ګوره، یو ځل لس په کشتوب سره یو دا د خلاص و، بیا په یو ځل سره بند شو. دا چې ګران دوستان دا درې خانې نور دي، هغه موږ نه دي اون کړي، مو نه دي مو دا درې خانې په اون کېدو سره ګران دوستان دا درې سره خانې ګوره، دا درېیمه خانه اوس هم دا درې خانې په اون کېدو سره اوس په یو وار سره نه کلپېږي، په دوه واره سره کلپېږي. تاسو ورته ګران دوستان یو وار دوه وار ګوره، په دوه واره سره دا کلپ شو او په دوه واره سره برته دا را خلاصېږي. څنګه موږ دوه واره چې براس پرتاو کړو دا را خلاصېږي. نو ګران محترمین دا ډېر ښایسته په زړه پورې اپلیکیشن دی. نو تاسو راځئ، نو ګران دوستان تاسو ورته وګورئ، دا ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن دی. نو دا زه خپل په دې موبایل کې چې دا اوس زه په دې څه کار اخلم، نو ګران دوستان دا ما اون کړی مې دی. او دلته راځم پر دغه اوس سټارټ دی، پر دغه سټارټ باندې کلیک کوم. نو ګران دوستان دا اپلیکیشن ما ته هم په دې موبایل کې را خلاص و. چې را خلاص و، تاسو ورته ګران دوستانو زه یو ځل پر دې موبایل پر مخ باندې لاس تېروم، ګوره چې کېږي که نه کېږي. نو ګران محترمین وزار چې ما لاس پر راتېر کړې هغه ویډیو بنده شوه. نو اوس ګران دوستانو دا ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن دی. نو تاسو د تجربې لپاره یو پلا ګرسري کې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او پلا وګورئ چې آیا دا څنګه دی. که چیرې ستاسو موبایل هم کلپېدی او تاسو ته خوند یې درکړي او په زړه پورې اپلیکیشن و، ګرسري کې په کمنټ کې دا ولیکئ چې ډېر ښایسته او په زړه پورې اپلیکیشن و. که چیرې تاسو ته هم خوند درکړي او که چیرې مو خوند در نه کړي او سر مو نه په خلاصېدی، نو ګران دوستان هم په کمنټ کې راته ووایاست چې زموږ سر په خلاص نه شوی. نو ګران محترمین وزاره داسې نورو په زړه پورې او د ناولدو ویډیو لپاره موږ تر ټولو غټ چینل آنلاین پښتو فارسي یوټیوب چینل دغه سبسکرایب کړئ، د घंटी نشان پر ووهئ او وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه مخه موږ په زړه پورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام.